زنانه براشي جامع بی اغسطی و بربندی بی نسی زنانه بی راشي دا نبی علیہ السلام ویلیو زبا نیما خدا براشي جامع بی اغسطی و بربندی بی معنی صدا گوری د حدیث و محدثین دو ترجمی کی ځان لیکه غوږونو کې زوتې کوي محدثینو د دې دو ترجمې لیکلي چې څنګه به جامع اغوستې بربندې وي یو ترجمه ده چې لباس په ډبل اغوستې جامع به ډبلی خو دومره لنډې تنګې به جوړې کړي چې هر اندام به پکې پیژند شي چې دای پلان کې الله بس بیا په ځان له سوچ وکړي دا محدثینو لیکلي دي دویمه ترجمه د دې دا لیکلې ده چې جامع به لنډې تنګې نه کولو به خو دومره نری به چې اندامونه به پکې لیدل شي نه یا به نری ډېرې یا به لنډې تنګې ای زما خویندو ای زما میندو معامله د آخرت ډېره ګرانه ده معامله د آخرت ډېره ګرانه ده آخرت ته څه شی مه پرېږدئ معامله د آخرت ګرانه ده معامله د آخرت ګرانه ده نبی علیہ السلام وی خلق بزان طرف ته میل کی او پخپل به خلق ته میل کیږي دسی لباس په اختیار کړي چې نارینه ورته ګوري ندی ورته میل کیږي او دا لباس په د دې د پاره چې خلق بزان طرف ته رواني دا امام الانبیاء ویلی دی قربان د امام الانبیاء د خبرې نه چې د کم وخت ویلیو خو دې سی براش خو زه درته ډومبې واما چې دا جهنمی ډله ده ګوره چې پته درته لګي او یو بله نښه درته هم د دغې زنانو خیبه رؤوسهن کاسنمة البخت المائله سرونه به د اوښ د کوب په شان ریستلي د اوښ د کوب په شان سر به تاسو لیدي دي زنانو دلته یوه چونټقه کړي او نری لوپټی پې ورچولي لیدي دي چې په لار روانې ته به دا د اوښ کوب دی ښه قربان د امام الانبیاء د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړي ولیکلې چې دا نبی علیہ السلام کله ویلي وی سرونه به یې داسې لکه د اوښ کوبو دلته به یوه غونټچه جوړه کړي او لوپټه به یې پې ورچولې دا چونټخ په پسې داسې رستو وي دا چونټخ په رواني دا زه نه واما دا بل مولي صاحب نه وایي دا د ټولې دنیا استاز د ټولو انبیو امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دا ځان ته یادوئ زنانو چې دا پیغمبر ویلی دي او بیا یې وروستو څه ووي نبی علیه السلام وی دا زنانه چې کله وینئ نو دا جهنمیانې دي لم یجدن رائح الجنه په دې زنانو باندې د جنت بوی هم حرام دی بوی